دا د ځانګړي پیوستون یو نادره مثال دی چې د قاهرې له عبدالرحمن اسماعیل سره دا سپینه کوتره هر ځای ته ځي. ان تر دې چې نوموړی کله په موټرسایکل یو ځای ته ځي نو دا کوتر ورسره یو ځای الوت کوي. اسماعیل له دې کوترې سره ډیره زیاته مینه لري او کوترې ته دا روزنه هم هغه ورکړې ده. 23 کلن اسماعیل په قاهره کې په جمخانه کې روزنه ورکوي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې له کوترو سره د باور او اړیکو جوړولو کار کوي. دا د ټمبلر کوترو نسل کې بوندا ده چې یو نیم کال مخکې زیږېدلې وه او له اسماعیل سره له هغې مودې راهیسې ورسره ده. بندق طبعا تدريب بدرب بقالي 3 سنين بالظبط. بوندو کوترې کوڅو ته په تلو کې یره محسوسوله. ما چې به موټرسایکل چلاوه نو هم به ویره لرله، له شور خلکو او ګاډو نه به هم ویرېده، خو ما ډېر په کلاره د دې روزنه پیل کړه چې له دې حالاتو سره ځان بلد کړي. په لومړي سر کې به چې کله رش نو موږ به په کوڅو کې ګرځېدو، بیا وروسته له سړکونو او ټرافیک سره بلده شوه. اسماعیل په قاهره کې د خپل ملګري د کور پر بام ډیر وخت له بوندو کوترې سره تیروي. هغه زیاتوي چې له کوترو سره په وخت تیرولو کې ځان آرام احساسوي. د ده په خبره دا ټول هر څه دې پورې اړه لري چې تاسو مرغۍ څومره ښه روزلې ده، څومره مینه ورسره لرئ او هغه ستاسو سره څومره مینه لري.